پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. دا د مورولي او پلارولي تر نامه لاندې د ماشوم روزنې د لړۍ دویمه خپرونه ده چې پکې د هغو ماشومانو پر روزنه خبرې کیږي چې له زیږ څخه تر 3 کالونو پورې عمر ولري. په لومړنۍ خپرونه کې د انسان د شخصیت په جوړښت کې د دې 3 کالونو پر ارزښت او په دې 3 کلنه موده کې د ماشوم د زده کړو پر څرنګوالي وغږیدو. په دې برخه کې به پر هغو بنسټیزو او اساسي ټکو رڼا واچوو چې که مور و پلار ورته پام ونه کړي یو لړ داسې ستونزې او جنجالونه به رامنځته کړي چې ماشوم به یې ټول عمر ترې کړیږي. د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې تر ټولو ارزښتمن او لومړنی څیز ویساینه، اطمینان او ډاډ یا ټرست دی. انسان په لومړنیو 14 میاشتو کې دې پایلې ته رسیږي چې پر ځان او نورو ډاډه کیدای شي او که نه. په همدې 14 میاشتو کې پریکړه کوي چې آیا پر خپلو وړتیاو حساب او باور کولی شي، پر خپله خبره درېدلی شي، پر ژمنه وفا کولی شي، خپلې هیلې او آرزوګانې پاللی شي. آیا مور، پلار، خپل خپلوان، ملګري او نور پر خپلو خبرو او ژمنو درېږي؟ آیا د ډاکټر نسخه، سپارښتنې او درمل به اغیز وکړي؟ موټر یا الوتکه یا کوم بل څیز به یې تر ځایه پورې ورسولی شي؟ زده کړې به یې پایله ولري؟ خیاط به جامې هغسې ورته وګنډي څه ډول چې ده ورته ویلي دي؟ څه چې په نړۍ کې پیښیږي، ښه او که بد پیښیږي او داسې نور. مانا دا چې د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې د انسان د شخصیت بنسټ ډبره چې ډاډ، اطمینان، ویساینه او باور د ایښول کیږي. ځینو خلکو ته به مو پام شوی وي چې پر هیڅ څیز ډاډمن نه وي. دا له همدې لومړني 14 میاشتني ژوند څخه سرچینه اخلي. دا چې ویل کیږي زه پر ځان ډاډمن یم خو پر نورو حساب نشم کولی، یا پر نورو باور او اطمینان لرم خو پر ځان ډاډمن نه یم، له حقیقت څخه لرې او ناسمه خبره ده. حقیقت دا دی چې که زه پر ځان ډاډمن یم پر نورو هم یم، او که پر نورو نه یم پر ځان هم حساب نشم کولی. کټ مټ لکه په یوه بهرنۍ ژبه چې څوک پوهیږي هم د ځان لپاره پرې پوهیږي او هم د نورو لپاره، او که پرې نه پوهیږي د ځان لپاره او د ټولو لپاره پرې نه پوهیږي. دریم څه چې تر اطمینان او ډاډ وروسته ارزښت لري خوندیتوب او امنیت دی. انسان د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې خوندیتوب او امنیت ته رسیږي چې په ترڅ کې کور، کورنۍ چاپیریال او په ټولیزه توګه ژوند چاپیریال خوندي احساسوي. خو که د ده په شاوخوا کې داسې پیښې وشي او یا یې مور، پلار او یا د کورنۍ نور غړي هغسې چلند وکړي چې دی اندېښمن، مضطرب او وډار کړي، د خوندیتوب او امنیت دغه احساس له منځه ځي چې په نتیجه کې ځینې وختونه کیدای شي ماشوم په بشپړه توګه له پښو وغورځوي. که انسان د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې په دې طرحه او اضطراب اخته شو، یوازې او یوازې 2 څیزونه ورسره یو څه مرسته کولی شي: یو نشهیي توکي او بل ډیر توند او افراطي مذهبي یا فلسفي باورونه. هغه ماشوم چې د خوندیتوب احساس یې له منځه تللی وي باور نه لري چې نړۍ امن او خوندي ده. فکر کوي چې هر څه زیان اړونکي او خطرناک دي. تل اندېښمن او په تشویش کې ژوند کوي. تر داسې بریده چې که کومه ورځ اندېښمن نه وي پریشانه وي چې ولې اندېښمن نه دی. د ناخوندیتوب دا ژور حس یا په بله ژبه تشویش او اضطراب تل او ټول عمري له انسان سره ملګری کیږي. حتی د خوشحالۍ او ښو پیښو پر مهال انسان اړ کوي چې د همدې خوښۍ د پای ته رسېدلو، ګډوډېدلو او یا پر غم د اوښتلو په اړه اندېښنې وکړي.
دریم مهم څیز آرامښت او هوساینه ده چې انسان یې په وړکینه کې له شاوخوا چاپیریال او وګړو څخه ترلاسه کوي او د ټول عمر لپاره ورسره پاتې کیږي. د دې هوساینې او آرامښت په نشتوالي کې ماشوم او بیا وروسته لوی انسان آرامه، آسوده او پر ځان کنټرول لرونکی راځي او په نشتوالي کې نارامه، بیړنی او لالهانده کیږي چې نه پوهیږي خپله اضافي انرژي او مطرح په څه شي ولګوي او تل هڅه کوي چې ځان په یوه څه بوخت وساتي چې وکولای شي له کنټرول څخه وتلی ځان یې تر یوه بریده تر واک لاندې راشي. څلورم ارزښتناک څیز چې د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې رامنځته کیږي پر ځان باور او اعتماد یا سلف کانفیډنس دی. پر ځان باور او اعتماد دی چې بنیادم فکر کوي زه د چارو د ترسراوي توان او وړتیا لرم یا زه یې کولای شم. څوک چې پر ځان باور یا اعتماد نه لري تل فکر کوي چې د کارونو د ترسره کولو وړتیا، توان، اړینه پوهه او نور نه لري. که دا خبره لږ څه کره او دقیقه کړو وبه وایو چې ټول خلک پر ځان باور لري، مګر په دې توپیر چې په ځینو کې باور یا اعتماد مثبت او په ځینو کې منفي وي. هغوی چې فکر کوي د کارونو د کولو وړتیا او توان لري د سارې په توګه احساسوي چې پوهنتون لوستلی شي، ماسټري اخیستلی شي، سوداګري کولی شي، انګریزي زده کولی شي، خپل وزن کمولی شي، پر ځان باور یې مثبت دی. خو هغوی چې سوچ کوي هیڅ نشي کولای، موټر نشي چلولی، کمپیوټر نشي زده کولای، سفر نشي کولای، نسوار یا سیګرټ نشي پرېښودلی او لنډه دا چې هر څه ته یې سترګې تورې وي پر ځان باور یې منفي دی. د ژوند د لومړنیو 14 میاشتو صدمه او ګزار په انسان کې پر ځان باور منفي لوري ته بیایي، مګر که په همدې 14 میاشتو کې مور و پلار له خپل بچي سره وړ او ښه چلند وکړي، بچی یې په هماغه کوشنوالي کې دې پایلې ته رسیږي چې که هر کار یې زړه وغواړي کولی شي. پنځم ارزښتمن څیز هیله او امید دی. هغه ماشوم چې ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي وي یا په بله ژبه د ښه او مناسب ژوند اړین شرایط ورته چمتو شوي وي، د ځان او نورو په تړاو راتلونکي ته هیلهمن وي. په لویینه کې باور لري چې څه پیښیږي ښه پیښیږي، ژوند او نړۍ ښه لوري ته درومي، دی به له ښه ژوند څخه برخمن شي، زده کړې به وکړي او داسې نور. د دې اپوټه یا برعکس هغوی چې په کوشنوالي کې ځورېدلي یا ځورول شوي وي، اړتیاوو ته یې پام نه وي شوی او د ښه او مناسب ژوند شرایط ورته نه وي چمتو شوي، هرومرو به په لویوالي کې پر نهیلۍ اخته وي او راتلونکی به ورته تت ښکاري. دا نهیلي انسانان ځینې وختونه یوه داسې پړاو ته رسیږي چې له نهیلۍ څخه د ځان ژغورلو په موخه خیال پلو پخوي. داسې چارې او څیزونه چې په هیڅ توګه امکان نه لري په بشپړه توګه ممکن ویني او په ژوند کې د داسې پیښو او ورځې په تمه لاس تر زنې بیکاره او قرار ناست وي چې تر ډیره یې پیښېدنګ معجزې ته ورته وي. درنو لیدونکو، دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې هغې پورې مو په لوی الله سپارم. خو پام مو وي چې د دې چینل سبسکرایب او د دې ویډیو لایک یا ډسلایک درڅخه هیر نشي.